هیواد کې د وروستي سیلاب ځپلو سره د مرستې په پار د نړیوالې مرستې راټولې شي. د روانې پیړۍ روڼ اندي وایي په افغانستان کې د سیلابونو موضوع د سرپرست حکومت له توانه پورته ده چې پر وینا یې په پراخه کچه نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه د افغانستان کې د وروستي سیلاب ځپلو لاسنیوی وکړي او هغوی چې د بشري حقونو دعوه کوي د بغلان سیلاب ځپلو سره د مرستې وکړي. و عرض تسلیت داریم برای شهدا و شفای عاجل برای مجروحان. باید یادآوری بکنیم که بحران افغانستان فراتر از این چند فردی است که در خارج از افغانستان هستند. خواهش ما از کشورهای جهانی، از قدرت‌های بزرگ دنیا، از همسایه‌هایی که در واقع سنگ صداقت به سینه خود میزنند این است که در همچون شرایط با مردم افغانستان همدردی بکنند. نظام فعلی افغانستان تلاش خود را میکنه برای مهار این سیلاب ها و برای همدردی برای مردم افغانستان، ولی از توان امارت اسلامی افغانستان و نظام کنونی این بحران بالاتر است. بودجه بسیار زیاد کار داره. برای بازسازی افغانستان نیاز به بودجه هنگفت و فراوان است. از سطح ریاست حوادث ولایات بالاتر است این بحران. بخشي زیاتوي چې ملګري ملتونه دې په بیړنۍ توګه افغانستان کې د سیلاب ځپلو کورنیو لاسنیوی وکړي او ټینګار کوي چې نړیوال مرستندویه بنسټونه دې د شعار پر ځای په عملي بڼه له زیانمنو شوو افغانانو سره بشردوستانه مرستې وکړي. سازمان ملل متحد همیشه شعار داده و کشورهای دیگر بزرگ منطقه شعار داده خصوصا همسایه ها دست به دست هم بتن و کمک بکنن برای مردم افغانستان هایی که ویران شده دوباره اینا بازسازی شوند و حداقل این کمک های جوانی بتونه که مرهمی باشه برای زخم مردم افغانستان که واقعا تمام مردم افغانستان بدون در نظر داشته سمت و قومیت و زبان و مذهب امروز با این سوگ با این حادثه طبیعی همدرد هستند با مردمشان. واقعا ضایعه بزرگ است. کارپوهان غوښتنه کوي چې د سرپرست حکومت ملکی او نظامی کارکوونکي دې یوه ورځ معاش په هیواد کې وروستیو سیلاب ځپلو کورنیو ته ورکړي. دوی ځینو بهر میشتو پخوانیو چارواکو ته په نغوته کې وایي چې د نیوکو پر ځای د تیر او د سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې ترسره کړي. د اوسني حکومت نه زموږ غوښتنه دا ده د فعلي چې په نظام کې حاکم دي یو ورځ دی ټول مامورین څه نظامي څه ملکي د یو ورځ معاش ته دې سیلاب ځپلو ته وقف کړي. هغه خلک چې په بهر کې میشت دي د افغانستان بیت المال قوت کړی دی. د افغانستان ملت وینې څکلي دي. د افغانستان د ملت په وینو باندې دې سرمایې پیدا کړي دي. د افغانستان د ملت په وینو باندې دوی بنګلې او بلډینګونه په خارج چا په سویډن چا په ترکیه چا په دوبۍ چا په اماراتو کې جوړ کړي دي. هغه اوس هم د مخالفت چې زما وکړه که نه هغه یو ورځ پیسې دې وقف کړه که نه چې زلزله لاپورو ته دې ور نه کړ دی د هرات خلکو ته دې ور نه کړو د پکتیکا خلکو ته دې ور نه کړو خو د بغلانو د بدخشان خلکو ته یې ورکړئ که نه. نیوکې دا دي چې نړیوال مرستندویه بنسټونه د بشردوستانه مرستې له سیاست سره نغوټه کوي او د نورو هیوادونو په څیر د له زیانمنو افغانانو سره هم بشري مرستې ترسره کړي.